کلکتې لوبډلې د سوداګریزو لیګونو افغان ستوري مجیب زدران پر ځای بل لوبغاړی له ځان سره کړ. افغان ورو توپ اچوونکی مجیب زدران چې څه کال په آی پی ایل کې کلکتې لوبډلې له ځان سره اخیستی و، پر ځای یې بل افغان نوی راپورته کیدونکی ځوان لوبغاړی اعلی محمد غضنفر واخیسته. تر اوسه یادې لوبډلې د مجیب زدران د لرې کولو کوم لامل نه دی په ډاګه کړی، خو مجیب په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې د ملي لوبډلې یو شمېر نړیوالو لوبو کې هم ونه لوبېده. مجیب زدران سږنی آی پی ایل کې د ګډون لپاره هم هند ته نه دی تللی. ناتایید شوي راپورونه ښیي چې نوموړی د درملنې لپاره لندن ته تللی دی، څو په پوره توګه ورغېږي او راتلونکي شل اوریز نړیوال جام ته چمتو شي. په کلکتې لوبډله کې بل افغان ستوری رحمان الله ګربز هم لوبیږي، خو نوموړي ته هم تر اوسه د کومې لوبډلې پر وړاندې په 11 کسیز نوملړ کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. په همدې حال کې په افغان ملي 19 کلنه لوبډله او ځینو کورنیو او بهرنیو لیګونو کې د اعلی محمد غضنفر لوبېدو او ښه ځلېدو د نړیوالو پام ځان ته رااړولی و، او یو له هغو افغان لوبغاړو شو چې د خپلو نړیوالو لوبو له پیل سره سم یې د نړۍ تر ټولو ستر او معتبر سوداګریز لیګ آی پی ایل ته لاره پیدا کړه.